نو سلامونه، هیله ده روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ او د ژمي یخې شپې به په تاسو ټولو باندې ګرمې تېرېږي. همداسې به چې موږ یو دا کوم ځای رابط صاحب؟ دا د تیرا غاښی دی، تیرا سر دی. د تیرا سر باندې ولاړ یو قدرمنو، یخه هوا را باندې لګېږي، واوره شوې ده، لاره لږه بنده ده او موږ دې ته منتظر یو تر څو لاره خلاصه شي او دا غټ موټر تېر شي. داسې وښیه چې یو 15 دقیقې به ولاړو نو د خیره که په زړه بیا خبره پاچا صاحب بله ویډیو کې ما اردونکو سره دا خبره شریکه کړې وه چې په ګڼلي داسې څو شپې ورځې به وي بیا دا لاره مشکلو باندې هغه کېږي که نه واوري موټر یا خاکي که نه واوري بندېږي سړک نه شیشه جوړه شوې وي. نو ومو غوښتل دوستانو تر څو ستاسې لپاره د تیرا کنډو باندې یا د تیرا په غاښې باندې یو لنډ غوندې شاعرانه بانډار جوړ کړو د خیره او دلته هم یوه شاعرانه شیبه خوندي کړو. زه سجاد شاه، عصمت پاچا، ذاکر ارمان، ملا منصور منلی، عابد زادران په نن پروګرام کې در سره یو د خیره سره. عابد صاحب به یو نیم ترنم هم کوي او منلی صاحب نه به شعرونه اورو، پاچا صاحب هم شعر وایي. داسې دا چې دغه لومړی ستا خبره د مخته سیټ نمبر به تېر شي بیا هغه د ملا جان صاحب غزل دی چې د دوزخیانو لیست کې ټولو ناول دی خوا کا، حجیره دی خوا کا، ملا دی خوا کا، غل دی خوا کا او سترګې راپورته کړه جان زلفې مې ول دی خوا کا، هله مړ کېږم که نه زر کوه درمل دی خوا کا. ډېر ښه. او د خوشحالۍ شپه لکه مړي په موږ مه تېروه، د خوشحالۍ شپه لکه مړي په موږ مه تېروه، رباب را سور کړه غزل ووایه د تل دی خوا کا. ډېر زبردست. او چې د خبره سپینه کړې نه وي تلای نشې جان، نن مې مکمل اخوا یا مې مکمل دی خوا کا. ډېر زبردست. او ته نور څه کوي چې څوک ده د چا لور ده، ته نور څه کوي چې څوک ده د چا لور ده یاره، بس خو چې ښکلې ده نو بیا یې په څه چل دی خوا کا. ډېر زبردست. او شاعري څه د ملا جانه خو د ښکلې جینۍ کله وربل اخوا او کله وربل دی خوا کا. ډېر زبردست. ډېر علي. داسې به دغه اړخ ته پسې راواوړم قدرمنو عابد صاحب هم داسې شاته ناست دی. رښتیا کابل ته روان یو، دا مانه پکې پاتې وو که نه، په لاره باندې مو هم ډېره جانانه او ډېر له خونده او رنګ څخه او لا خو پاتې هم دی کابل ته هم چې رسېږو ډېر پروګرامونه به جوړ شي د خیره سره. عابد صاحب کوم غزل آماده دی د خیر؟ مننه. زه خپل سلام تاسو ملګرو ته، منلی صاحب ته، پاچا صاحب ته، تاسو ته، ذاکر صاحب ته، ټولو ته سلامونه دي. که تاسو خیال یې زه خو کله غزل ترنم باندې وایم وکنه یو غزل به تاسو سره شریک کړم. شیخ څاري د پلانخې مای کور لیدلې دی، کتلې د عشق توري مای زور لیدلې دی، شیخ څاري د پلانخې مای کور لیدلې دی. دا اوږده کیسه د زلفو دا لنډې دوا د زهد، دا اوږده کیسه د زلفو دا لنډې دوا د زهد، دی تار لیدلی نه دی مای تور لیدلی دی، دی تار لیدلی نه دی مای تور لیدلی دی، شیخ څاري د پلانخې مای کور لیدلی دی. ډېر زبردست عابد صاحب. پښتنې په کاتو نه دي ګرانې زما به یې ویله، پښتنې په کاتو نه دي ګرانې زما به یې ویله، ګرانې زما به یې ویله، ورورې ګوره خورې غواړه ما یې ورور لیدلی دی، ګوره خورې غواړه ما یې ورور لیدلی دی، شیخ څاري د پلانخې ما یې کور لیدلی دی.
پنجابي تلی وهلي لاسونه ټینګوي لاس پنجابي تلی وهلي لاسونه ټینګوي لاس رب خیر مو کړې پښتو ته خان لاهور لیدلې رب خیر مو کړې پښتو ته خان لاهور لیدلې دې رب خیر مو کړې پښتو ته خان لاهور لیدلې دې شیخ څاري د پلانخې مای زور لیدلې ډېر زبردست او ډېر عالي منلی صاحب ته ورګرځو مهرباني منلی صاحب زما دا ګاډې واډې څڼې ګواهي وایي زما دا ګاډې واډې څڼې ګواهي وایي ستا په غلط سلوک څرګنده شهیدي وایي او کاش چې لمن زما دغداره وای نه زړه او سینه ماشومانه ژوند ته خو ځکه پاچاهي وایي چې نه سندره پکې خوند کړي نه کتاب لوستنه همدې ته درد وایي همدې ته نهیلي وایي ډېر زبردست قربانو په ما د جونیلیا شعرونه بیخي ښه لګېږي سره د دې چې ژبه دی هم پنجابي قربان په ما د جونیلیا شعرونه بیخي ښه لګېږي سره د دې چې ژبه دی هم پنجابي وایي ډېر زبردست او څو تڼۍ خلاص ګریوان او غاړه کې تار جار منلیا دا لامې د ماته ستا له زړه تنګي وایي ډېر ښه ډېر زبردست او ډېره مزه یې وکړه ارمان صاحب تا ته څه شی تیار دي چې دې عمل ملګرو ته یو سلامونه ډالۍ کومه خو نن خو داسې خاص ته نشته موبایل هم تا سره مصروف ده هندوستان د مېلمه ډېر بل ځلې به وي که نه انشاءالله نو ملګرو خبره داسې شوه چې لاره هم خلاصه شوه د خیره سره او موټرونه روان شول موټر بس نو کابل ته روان یو د شپې څو بجې دي 9:30 بجې دي 9:30 شاوخوا دي نو دلته مو یو شاعرانه بنډار تاسو لپاره ریکارډ کو هیله ده چې خوند مو ترې اخیستی وي او کوشش به کوو چې دې ته ورته نور پروګرامونه هم در سره شریک کړو ښه وختونه د خدای په امان